لکه سوالګري چې څوک اورټي په ډکه لار کې یا څوک سپینګیري ټیټ ولاړ وي د ظلمو قطار کې لکه چې مار د مرغۍ ځال ناګۍ اوسي جنگ में कोई फाते नहीं जंग तो हार है जंग अंगार है اسد ګدون دی زه د صوابه ګدون سره تعلق لرم زما والد صاحب ډېر ملګري به پیژني فیض ګدون مې والد صاحب دی او قریش خان یو سیاسي شخصیت و دا مې نیکه دی پښتو په مورانه ژبه کې هم شاعري کوم او په اردو ژبه کې هم شاعري کوم په مورانه ژبه کې د شاعرۍ تاسو ته مو ووایي چې زما والد صاحب یو شاعر ادیب او لیکوال دی نو په کور کې راته دا ماحول میلاو شو چې د پښتو شاعري به زما والد صاحب کوله کتابونو د مختلفو شاعرانو او دغه شانتې والد صاحب به هم موږ ځان سره کینولو د پښتو شاعري به راته اوروله او په کور کې یو ماحول د اردو شاعري چې ده نه هغه لږ داسې به زه ووایم چې زه په اسلام آباد کې اوسېږم او ټول ژوند ما تقریبا په اسلام آباد کې وکړو خو د اردو شاعرۍ سره په اسلام آباد کې د اوسېدو سره داسې تعلق نه و چې مطلب لکه دلته ما ژوند وکړو نو ما په اردو کې شاعري شروع کړه او ګدون کې صوابه ګدون کې یو سکول و پرایویټ په هغې کې یو لایبرري وه وړه غونډه کې نو هغې ته به مونږ تلو په هغې کې د اردو شاعرانو کتابونه پراته وو چې په هغې کې احمد فراز و پروین شاکر و فیض احمد فیض او دا شانې څومره چې نامور شاعران د هغې کتابونه موږ هلته وکتل نو د احمد فراز لومبي کتاب جانا جانا چې ما کله هلته وکتل نو هغې نه پس اردو شاعره ته رالم او د هغې ټول کریډټ چې دی زمونږ چې هغه وخت کوم استاد و اقبال سر هغې ته ځي هغې نه ما د اردو شاعري شروع کړه د اردو شاعرۍ سره سره ما دا خبره هم تاسو ته چې ما یو کتاب د اردو میری محبت تیرا فسانه په 2016 کې چاپ شوی دی او د ثوابي وومن یونیورسټي کې په دې باندې تھیسس هم شوی دی جنگ में कोई फाते नहीं जंग तो हार है जंग अंगार है जंग जनाजा है बरसों से पाले हुए अमन का जंग आगाज़ है भूख व अफलास का गम के एहसास का जंग आहो फुगां जंग धुआं ही धुआं जंग रास्ता है गारों की जाने पलट जाने का जंग मंजर कलेजों के फट जाने का जंग देखी है तुमने कभी जंग देखी है तुमने कहीं जंग में कोई फायदे नहीं जंग दलदल है कीचड़ भरी झील है जंग आदम के बेटों की तजलील है जंग हवा की बेटी की खुशियों की तातील है जंग नाबीना हुक्मों की तकमील है जंग नाबीना हुक्मों की तामील है जंग इंसानियत के हसीन चेहरे पर थूक है जंग नंगे बदन जंग तो भूख है जंग बंदूक के मुंह से निकली हुई गंदी दुश्मन है जंग बदनाम है अमन हुस्न ज़मीन जंग में कोई फाते नहीं د اردو شاعري چې کله نور ملګري نور هم فکره یاران میلاو شول موږ سره په هلته کې په صوابۍ کې یا دلته کې نو هلته کې موږ دا و چې یار په صوابۍ کې داسې د پښتو ادبي هلې ځلې خو ډېرې زیاتې دي خو د اردو دپاره دا شانتې هلې ځلې نه کېږي حالانکې په پښتنو کې د اردو ژبې ډېر ښه شاعران دي او نامور شاعران دي چې هغې د اردو یو بهترینه شاعري کړې ده نو په دغه دوران کې بیا موږ دغه ملګري راټول شو څوک چې چا د صوابۍ سره تعلق و نو هلته بیا موږ ډومبې د اردو تنظیم حلقه ارباب ذوق صوابي د هغې بنیاد غالبا په 2016-17 کې موږ د هغې بنیاد کېښود او په دې کې موږ سره فروخ نواز چې د اردو ډېر ښه شاعر دی د صوابۍ دغه شانتې نسیم فیضي دی هغه هم د اردو ډېر ښه شاعر دی د دې نه علاوه چې کوم نور د اردو سره تعلق لرونکي ملګرونه هغې هم په دې کې شامل او دا موږ د اردو صوابۍ ډومبې ادبي تنظیم د آرټ ما ډپلوما کړی ده د راولپنډي آرټ کونسل نه یو کال ډپلوما مې کړی ده په آرټ کې هم ما ډېر زیات کار کړی دی په آیل کلر کې واټر کلر کې پینسل سکیچ او دا شان میډیم چې څومره دي د آرټ په هغې کې مې کار کړی دی او په دې کې مې مختلف وختونو کې ایوارډونه ترلاسه کړي دي او داسې تصویران مې هم شته د دې نه علاوه یو خو مین والا آرټ شو خو ډیجیټل آرټ هم ما کړی دی ډیجیټل آرټ کې ما یو تصویر د APS په حواله باندې جوړ کړی و د هغې په زرګونو کې ډي پیس جوړ شو او په زرګونو کې د هغې شیرز و
او د دې نه علاوه په صوابۍ کې یو نمایش شو یا کمپټیشن شو، په هغې کې د لاس ګل یو NGO د هغې کړو، په هغې کې ما فرسټ پوزیشن اخیستی و. په راولپنډي آرټ کونسل کې مې د APS په حواله باندې ایوارډونه ترلاسه کړي. دغه شانتې مختلف ایوارډونه ما ترلاسه کړي دي او په آرټ کې مې هم د پښتو لپاره ډېر کار کړی دی. د پښتو ډېر زیاتو کتابونو دپاره ما سرپاڼې جوړې کړي دي، ځکه چې زه یو مطلب ډیجیټل آرټسټ هم یم او ګرافیک ډیزاینر هم یم. نو ما د پښتو د کتابونو سرپاڼې هم ډېرې زیاتې جوړې کړي دي. دې کې ډېرې ټایټلې داسې چې دي هغه ما د خپل طرف نه فري اف کاسټ جوړې کړي. څومره چې خداداد صلاحیتونه دي که نه، په هغې کې آرټ هم راځي، په هغې کې شاعري هم راځي، په هغې کې داسې نور څومره چې فنون لطیفه دي. نو دا د نوي کول دپاره په وطن کې د خیر او د سوکالۍ دپاره، د وطن د خیر ښېګړې دپاره دا ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې آرټ چې دی دا یو سافت میسج دی چې ته دنیا ته ورکوي. دا نوې کول دپاره خدای زه ګڼم چې ډېر ضروري څیز دی، ځکه چې د رنګونو ژبه چې ده په دې باندې پوره دنیا پوهېږي. نو د رنګونو ژبه شوه یا د لفظونو ژبه شوه، دا په معاشره کې یو ډېر مثبت کردار ادا کوي. او زه دا غواړم چې یار آرټ دې هم پروموټ شي، شاعري دې هم پروموټ شي. شاعري خو چونکې ډېره زیاته نن سبا په پښتنو کې پروموټ کېږي او ډېر زلمې کول چې دی هغه په دې کې کار کوي. خو آرټ چې دی دا پروموټ کول غواړي، آرټ په سکولونو کې پروموټ کول غواړي، آرټ په عام دا کوم پروموټ کول غواړي، عامه زندګۍ کوم، ځکه چې د آرټ په ذریعه ته کومې خبرې کولی شي هغه ته دغه شانتې نه شي کولی. نو آرټ ډېر زیات ضروري څیز دی، دا د معاشرې د اصلاح لپاره یو ډېر اهم ټول دی. او آرټ چونکې یو سافت ایمیج دی، نو زمونږ وطن چې دی په دې کې چې تاسو ته تیر کلونو کې وګورئ ډېر سخته پکې راغلی، خو بیا هم زه لکه اوس زه ګڼم زما چې کوم ملګري دي آرټسټان دي یا شاعران دي ادیبان دي، هغوی د خپل دغه خدمت هغوی وکړه د خپلې ژبې دپاره، د خپل وطن دپاره، که هغه د رنګونو په شکل کې و که هغه د لفظونو په شکل کې و. نو هغوی د خپل وطن دپاره، د وطن د خیر دپاره هغوی لکه ډېر کار وکړو که نه. دې کې ډېر شي نومونه دي، زموږ ډېر ښه پښتانه آرټسټان دي. که زه د یو نوم اخلم نو بیا به نور خفه شو، خو لکه داسې یو پوره ګروپ دی چې هغوی دا کار کوي او ډېر پکې داسې دي چې لکه هغوی فري آف کاسټ هم کار کوي. مطلب ډېر آرټسټان دی چې هغوی صرف د خپل پښتو ژبې دپاره، د پښتو د خدمت دپاره دا کار کوي، هغوی هېڅ قسمه دی سم معاوضه نه اخلي. زما وطن ستا کوڅو کې زندګي داسې ده لکه سوالګري چې څوک اورټې په ډکه لار کې، یا څوک سپینګري ټیټ ولاړ وي د زلمو قطار کې، لکه چې مار د مرغۍ ځالې ناګۍ یوسي، یا چرته جاله د بچو سره سیلۍ یوسي، لکه د مور نه چرته ګڼه کې ماشوم ورک شي، یا د کمستو په محفل کې چې اصیل سپک شي، لکه تنور کې چې د ناوې نه ډوډۍ وسوځي، یا د غریب سړي غنم ګېډۍ وسوځي. زما وطن ستا کوڅو کې زندګي داسې ده لکه پردیس کې ارماني څوک مسافر مړ شي، لکه دښمن ته چې د خپلو لاسو خپل پړ شي، لکه د ژمي په باران کې چې کوټه وساسي، لکه د کور نه چې د څوک په نیمه شپه وباسي، لکه چې منځ کې د زمرو چرته کوسۍ ګیره شي، یا چې ناڅاپه د ماشوم چرته روپۍ تېره شي. زما وطن ستا کوڅو کې زندګي داسې ده لکه چې ناوې د واده په ډومبۍ شپه کونډه شي، یا میوهداره ونه کړي میوه شنډه شي، لکه مزدور شلېدلي کټ کې چې بدحاله پریوزي، یا یوه پیغله په مستۍ کې چې د ټاله پریوزي. دروغو کلي وران کړه دوه ټکي رښتیا پیدا کړه، یره به بیا چرته فرعون کره موسی پیدا کړه.